علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بختیار حکیمی په نامه یو ورور له ایران نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې د یو چا نوم یو وي او ته له نازه بل نوم ورته وایې چې د هغه خوښه وي محترم هغه نه پې خوابدی کېږي، جایز ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له ایران نه پوښتنه کړې ده چې د لاسونه په هغه باندې نیول لکه شویګان خو یې خوشي کوي او موږ او تاسې نیسو. دی وایي شویګان وایي چې دا عمر صاحب راوړي دي، مخکې نه و. نه محترمه، داسې نه ده. دا د رسول صلی الله علیه وسلم سنت و، د رسول الله سلام زمانه کې دا و. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو غوا ده یا یو موټرسایکل ده، په نغدو روپیو باندې په شپېته په 10000 روپۍ ورکوي، په قرض په نیټه باندې په 18000 روپۍ ورکوي. دا جایز ده محترمه دا بیان. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه. علیکم سلام. ورور عمري اشنا په نامه پوښتنه کړې ده چې موږ د غالیو دکان لرو، بیا کله یو څوک موږ ته راسي موږ سره غالۍ یا قالینه نه وي، بل دکان نه یې راواخلو، نو بیا د سړي باندې چې خرڅ کو، مثلا هغه بل دکاندار نه ته زه بیا 1000 روپۍ ورکوم، ده نه مثلا په 1200 روپۍ پې خرڅوم، خو که بالفرض وای نه خیستله بیرته یې ورکومه. نو محترمه دا اصل کې دغه دکاندار نه چې ته راوړې دا بیع بالتعاطي غوندې شکل لري، دې ته موږ بیع بالتعاطي وایو. خو یوه خبر دا ده چې بیرته وروړل یې دا خو زه چې څومره اوس فکر کوم دا متعارفه ګرځېدلې، یعنې په بیعه کې شرط ده که هغه واخیستله نو دیما ده، که وای نه خیستله بیرته یې درته راوړم په دغه شرط باندې، نو انشاءالله دا به شرعا پروا نه کوي وروره، ځکه اوس دغه شرط متعارف ګرځېدلی. هر هغه شرط چې متعارف وګرځېږي هغه له مقتضیاتو د عقد نه وي، بیا بیعه جایزه ګرځېږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. یو ورور ساحل ملنګ په نامه پوښتنه کړې ده چې یو کور چا په ګرو باندې ونیو، بیا خپله همدغه سړی په دې ګرو کور کې اوسیږي، ده پسې جمع کول څرنګه ده؟ یعنې که دی امام وي امامت یې کول څنګه ده؟ نو محترمه وروره موږ په فقه کې قانون داسې لرو چې یو څوک مرتکب د لویې ګناه سي، یعنې لویه ګناه کوي، هغه پسې مونځ مکروه ده محترمه، او ګروي په اسلام کې دا حرامه ده وروره، سود ده. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسئ. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د پولیو واکسین په اړه باندې. محترمه دغه مسله ډیر وارې ما نه خلکو پوښتنه کړې، بیا هم زه وایم دا د ډاکټرانو مسله ده، نو موږ سره که ګروپ کې وي یا دما خبرې ډاکټران اوري په هغې په اړه دې دقیق معلومات نشر کړي څه شی دي. زه خپل فکر داسې کوم محترمه دا یوه استخباراتي کړنه ده وروره، او دا تداوي نه ده، والعلم عند الله وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. ځکه بعضې مسائل یې داسې وي چې هغه دوه اړخ لري. اوس به د طب ډاکټران دا ثابتوي چې څه شي نه جوړېږي، د جوړښت ماده دې بیان کړي دقیقه، چې داسې لابراتوارونو کې وکتل سي چې دا څه شی ده. خو موږ باید ټول افغانان یا ټول مسلمانان چې په دغه خطه کې پراته یو ملامت په دې یو چې تر اوسه نه یو افغاني ډاکټر او نه یو پاکستاني مسلمان ډاکټر داسې یو لابراتوار جوړ کړو چې دغه تحقیق پکې کړی وي چې دا څه شی ده. نو ځکه دا خبر ګونګه پاتې ده او مونږ خبرې مو بیا ډېرې وي محترمه. نو دا مسئله تناتر علماو تړاو نه لري وروره، دا د ډاکټرانو موضوع ده اولینی، بیا د علماو ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حامد بدری په نامه پوښتنه کوي چې د صحه او ستو مصنفین مجتهدین وک نو، او که مجتهدین نو د چا تقلید یې کو؟ نو محترمه د تقلید مسئله لا تر اوسه پورې د طالبانو یا د علومو اسلامیو په منځ کې چې څوک طلب کوونکي وي واضح ډول باندې د دې تشریح طالبانو ته نه ده سوې وروره. اول خدا د امام بخاري رحمه الله علماوي چې مجتهد ده او مجتهد فی الشرع ده محترمه. دا نور علما دوی ښیي چې دا مجتهدین دي، مقلدین دي،
خو محترمه هر چا مثلا شافعیانو په خپلو طبقاتو کې راوړي لکه امام ترمیزي غوندې، خو هغه یې چېرته هم دا قول نه کوي چې زه د چا تقلید کومه. دا د صنع نه داسې معلومیږي محترمه چې مجتهدین وي نه مقلدین. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. بیا د دوی په اړه باندې مستقل تاریخونه ستا د همغه تاریخونه وګوره د صحاو ستو علماو، نو هغې کې علما هغه ټول اقوال نقل کوي چې دوی اوس مقلدین دي که مجتهدین دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالواحد په نامه د دوبۍ نه پوښتنه کړې. دی وایي چې د تریاکو تجارت څرنګه د جواز لري که نه لري. دی وی مثلا که یو څوک له افغانستان نه دوبۍ ته په قاچاق راوړي، نو محترمه وروره کله چې یو حکومت یو شي باندې حجر او بندیز ولګوي، د هغو حکامو اطاعت او د اولو الامر اطاعت باید وسي په هغې کې، ځکه هغې کې د دوی د حکومتونو مصلحتونه وي.